واړه واړه ماشومان چې د کورو راوتلي په لارو کې ولاړې سوال کوي او خلک هم په جیب باندې لاس نه راباسي او ورکوي. دا خو ته د ده سره پر ګناه باندې کومک کوې، مور سره کوه دا کومک، په دا کومک نه دی، د دې کاره څخه یې منع که. الله جل شانه د رزق لارې منتخبې کړي دي، د رزق لارې الله پاک متعینې کړي دي. چا چې هغه ته لاس واچوي، غافل قوم، ټنبل قوم، هغه قوم چې هغه غافل او ټنبل وي هغه یقینا په مخ نسي تللی. دا چې د دنیا کافرانو ترقي کړې ده، تاسې ولاړ سئ، د دنیا ملکونه تاسو به هم لیدلي، که مو نه یې لیدلي د خلکو څه چې لیدلي دي پوښتنه یې وکړئ چې په هغو خلکو کې څومره د خپلې وظیفې او د خپل کار اهمیت په زړه کې لري. هغه خلک څومره د خپل ترتیب لپاره، د خپل نظام لپاره، هغه څه چې د ده د روزي او د رزق ذریعه ده هغه ته څومره اهمیت ورکوي. پر وخت باندې به راځي او پر وخت باندې به ځي، نو بیا به طبعا د هغو خلکو مال ډېرېږي. زه چې کار نه کومه، د کار اهمیت په زړه کې نه لرمه، هر کار ته ځان زړه نه ښه کومه، نو بیا به نتیجه دا چې زما قوم و ملت به سوال ته درېږي، او دا غلطه طریقه ده. دریم روایت دی د ترمذي شریف، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی: من سأل الناس وعنده ما یغنی، چا چې د خلکو څه سوال وکړي، لاس یې وغځوي، راکه او راکه، راکه او راکه، د ده سره دومره شی و چې دی یې غني کوي، د سؤال څخه یې غني کوي، بیا هم د سؤال وکړي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی: فانما یستکثر من جمر جهنم، دا د جهنم سکروټې د ځان لپاره ډېروي. دا په حقیقت کې مال نه دی، دا د جهنم سکروټې د ځان لپاره ډېروي. حضراتو صحابه کرام پوښتنه وکړه، قالوا یا رسول الله وما یغنیه، تا وفرمایله چې دومره مال لري چې د هغه مال په ذریعه باندې دی د سواله غني سي، بیا سوال ورته ناجائز دی. غنا څومره پیسو ته ویل کیږي چې څومره پیسې او مال سړی ولري هغه ته سوال کول ناروا دي. ګورې دا زما فتوا نه ده، دا د حدیث شریف مفهوم دی، د ترمذي شریف روایت دی، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم قول درته وایم. هغه څوک چې دومره څه ولري چې دی د سواله څه غني کوي، بیا هم سوال کوي، دا سکروټې ترلاسه کوي. حضرات صحابه کرام پوښتنه کوي: یا رسول الله ما یغنی، چې دی غني کوي دا څومره شی دی؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی: یغدیه او یغشیه، دومره شی چې هغه شی د ده د غرمې او د ماښام بسیږي. که چا په خپل کور کې د یوې ورځې نفقه درلودله، د غرمې او ماښام یې بسېدله، که بیا هم دا سړي لاس د سوال دراز کوي، سوال یې وکوي، دا په حقیقت کې مال نه ترلاسه کوي، دا په حقیقت کې د جهنم سکروټې ترلاسه کوي. اسلام دا نه ورکوي مسلمان ته، دا اجازه نه ورکوي. د بخاري شریف روایت دی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې په بازار کې یو څوک ولیدي، سوال یې کوي، غوښتنه یې کول. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته وایي: ولې سوال کوې؟ یا رسول الله هیڅ نه لرم په کور کې. نبی علیه السلام ورته وایي چې بیا هم وګوره په کور کې څه لرې؟ وایي په کور کې یو فرش لرمه چې په کور کې ګزاره پکوو، او یوه دانه لوټه لرمه، بل څه نه لرمه، د کور د ګزارې سامان. نبی علیه السلام ورته فرمایي چې ورسه هغه دواړه راوړه. هغه لوټه یې هم راوړله، فرش یې هم راوړي. د دغه سوالګر هغه سامان د کور د ګزارې شیان دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس خرڅ کړله. دې ته ویل کېږي په شریعت کې بیع من یزید، چې